انتهایی افسوسناک خبر په دې خبر کې نوې اپډیټ هم مخې ته راغلی چې تاسو به ما سره هم دلته وګورئ چې د جینۍ د مرګ نه مخکې کوم بیان کړی او دې ولې غوښتل چې د هلک سره واده وکړي او د هلک د دې څه کېدو، د دوی سره یې هم قتل څنګه وشو او د دې کورنۍ اوس څه وایي. د پښتو پوسټ چینل مینوالو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، تاسو ته به همدغسې تازه ترین اپډیټ د دې چینل نه میلاویږي. دوستانو د هلک او جینۍ چې دوی یو بل سره مینه کوله، یعنې دوی بار بار دا خبره کوله چې موږ د یو بل نه بغیر وخت نشو تېرولی. ویل کېږي چې د هلک د کورنۍ د اړخ نه په دې جینۍ باندې 2 جرګې شوې وې، خو هغوی د هغه اړخ نه جرګې نه وې منلې او په دې کې د ټولو نه زیاته سختي چې وه د جینۍ پلار کوله. نو بیا د هلک دا خبره کړې وه چې زه د دې جینۍ نه بغیر بل چا سره واده نه کوم او دا یو ضد نیولی و، یعنې ویلي چې زما دا خوښه ده ما ته دې راکړي. نو هغه هم د هغوی خپله لور وه، دوی ته یې نه ورکوله، د هلک یې نه و خوښ. معلومه نه ده چې هر څه وجه شوې وه خو ده ته یې نه ورکوله. نو بیا یې جینۍ هم داسې تیاره کړې ده، یعنې د دوی په موبایل باندې هم یو بل سره رابطه وه. نو بیا یې د جینۍ ذهني طور داسې تیاره کړې چې دوی دواړه د کوره وتلي دي، یعنې تښتېدلي دي او د تښتېدو نه پس بیا دوی چې کله واده کړی دی نو دوی پسې چې کله کوشش شروع شوی دی نو دوی سریعام په یو پارک کې ویشتل شوي دي. د حکومت نه هم غوښتنه کوو چې داسې خلکو په خلاف سخت اکشن واخلي، ځکه چې داسې کوم پلاران چې دي هغوی هم د لور او د خپل زوم یا د خپلې لور د خاوند په ژوند بربادولو کې ډېر لوی لاس لري، ځکه چې که دا یې په صحیح طریقې سره ورکړې وه هغوی هم ښه قامي خلک وو، یعنې دا دواړه د بنو خاندانونه دي. نو په کار ده چې دا رشته یې کړې وه، که رشته یې نه هم کوله او بیا دوی تښتېدلي نو په کار ده چې د دې یو حل راویستلی و. د دې انسانانو د دې پښتنو څنګه زړه کېږي چې په خپل اولاد باندې په خپل لور خور باندې ډزې وکړي، په مشین تمانچا کلشینکوف باندې په داسې بې دردۍ ووژني چې خپل ژوند هم برباد کړي، بیا د پولیسو نه هم تښتي او دښمني هم ځان ته په سر واخلي.